تازه د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د څو مهمو پروژو تړونونه لاسلیک شول. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. له خصوصي سکتور سره د برېښنا د تولید او ساختماني پروژو په برخه کې د شاوخوا 4 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک شول. په دې پروژو کې چې تړونونه یې لاسلیک شوي، د کابل د سروبي ولسوالۍ په نخلو بند کې د لمریزې برېښنا د تولید پروژه چې د 2 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د واویا ترکیې او یو داخلي شرکت لخوا په ګډه د 13 میلیونه ډالرو په لګښت پلی کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دې بند کې تولید شوي برېښنا به د لومړیو 20 کلونو لپاره د برېښنا شرکت له لوري پیرل کیږي، چې وروسته به په فعاله بڼه د برېښنا شرکت ته وسپارل شي. په ورته مهال په هرات کې د هاشمي پلس سب سټیشن او د 40 میګا واټه برېښنا په ظرفیت د 2 نورو ګرځنده سب سټیشنونو د جوړولو پروژه او له نورالجهاد سب سټیشن څخه تر هاشمي پله پورې د 220 کیلو واټه برېښنا د لیږد لاین پروژې هم د 4.5 میلیونو ډالرو په لګښت د 2 کورنیو شرکتونو لوري جوړیږي. پر دغو پروژو سربیره د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په شتون کې د یو شمېر نورو ساختماني پروژو تړونونه هم له ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.